د هند برید ته په غبرګون کې د پنجاب وزیره اعلی مریم نواز وایي د پاکستان د هر انچ خاورې ساتنه مې د ایمان او رسمي لوړې یوه برخه ده او له ننګرهار څخه هم یو مهم خبر وړاندې کیږي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. پر پاکستان د هند له بریدونو وروسته د دغه هیواد د پنجاب ایالت سر وزیره مریم نواز وایي چې د پاکستان د هر انچ خاوره ساتنه د هغې د ایمان او رسمي لوړې یوه برخه ده. هغې د څلورنۍ یا چهارشنبې پر سحر پر خپل ایکس لیکلي د پنجاب خاوره د شهیدانو او غازیانو د وینو ساتونکې ده او د هغو بې ګناه وګړو وینه چې پرون شپه پر دې خاوره تویه شوې مسؤلیت یې زموږ پر غاړه دی. مریم نواز همداراز ډیره کړې دولتي ادارو ته لارښوونه شوې چې بیړني وضعیت په بڼه سملاسي اقدامات وکړي او د وګړو بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي. همداراز هغې په یو بل بیان کې د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ په ټول پنجاب ایالت کې د وګړو د خوندیتوب په موخه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دا پریکړه د زده کوونکو او ښوونکو پر وړاندې د هر ډول اټکل ګواښ د مخنیوي په موخه شوې ده. د نواز شریف لور او د پنجاب ایالت سر وزیره مریم نواز دا څرګندونه داسې مهال کوي چې شاوخوا سهار مهال د هند د دفاع وزارت په یو بیان کې ومنله چې ځواکونو یې د پاکستان په خاوره او د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګریزو فعالیتونو اړوند 9 مرکزونه په نښه کړي دي. دویم خبر دا د ننګرهار د سمرخیلو لیسې مخې ته اوسپنیز پل دی چې د لږ اوچتوالي له وجې د تیریدو پر مهال د ګاډي توکي لاندې پر لار پریوتي دي. له دغه ځای یو کس د ویډیو استولو ترڅنګ وایي دغه لویه لار ده او پلونه باید تر خپل معیار پورې لوړ جوړ شي. باور وړونکو ګاډو ته دې هم تر ټاکل شوې اندازې د ډیر مال بارولو اجازه نه ورکول کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.